سلامونه نیکی هیلې کرامات مې قبول کړئ دوستانو. خدای دې وکړي چې تاسو به ټول روغ او جوړ صحت ورجامو کې به پټ یاستئ. دا د نن ځل بیا د پښتو آنلاین یوټیوب چینل څخه تاسو د نن ورځې په نوې ویډیو جوړولو کې حاضر یم. دوستانو د نن ورځې ویډیو چې کومه ده د یوټیوب د چینل 5مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې دوستانو موږ تاسو د SEO سیټ مبارک کو چې موږ تاسو څنګه کولای شو په خپل یوټیوب چینل کې د SEO سیټینګ وکړو او په هغه سره د موږ چینل چې کوم دی هغه مخته لاړ شي. دوستانو که چې تاسو موږ یوټیوب چینل ته نوی راغلي یاست د کومې ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې سبسکرایب بټن درسره وي ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کېږدئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په ټول نه مخکې ورسېږي. نو دوستانو زه شروع کوو چې څنګه کولی شو په خپل یوټیوب چینل کې موږ SEO سیټینګ وکړو. دوستانو ټول مخکې تاسو خپل ګوګل کروم ته لاړ شئ. تاسو به ګوګل کروم راخلاص کړئ او له هغې نه دوستانو تاسو به خپل ګوګل راخلاص کړئ. زه راځم دلته مثال خبرې زه یوټیوب چینل تاسو کولی شئ دې چې نه هم راخلاصولی شئ دلته نه هم راخلاصولی شئ. دلته ما نه سیف کړی ده. نو زه راځم نه دې چې نه یوټیوب چینل راخلاصوم. ښه دوستانو اوس موږ ته یوټیوب چینل چې کوم ده هغه موږ خپل چینل نه ده راخلاص کولی، موږ خپل یوټیوب راخلاص کړی ده. اوس موږ خبره لکه مخکې یادونه وکړو چې SEO آپشن چې کوم دی هغه موږ تاسو په یوټیوب کې یعنې دغه سیټینګ کول غواړو. نو هغه څه چې د فار استعمالېږي ولې استعمالېږي. دوستانو اس معنا چې دی که نه د SEO معنا چې دی که نه اس معنا سرچ انجن او اپټیمایزیشن. یعنې دوستانو دا له دې باره کې تاسو ته دا داسې یو سټیپ دی یا داسې یو سیټینګ دی چې تاسو کله په دې فرده باندې یعنې دغه د خلکو ویډیوګانې چې چا کوم چینلونو ویډیوګانې اپلوډ کړي دي هغه تاسو دلته وینئ که نه. نو دلته تاسو ته هغه ښکارېږي. که تاسو دلته خپل یوټیوب چینل چې تاسو خلاص کړئ او تاسو کومې ویډیوګانې چې دي یا تاسو کوم دغه چې دي معلومات چې دي تاسو کوم ټریکونه چې کړي دي په خپل یوټیوب کې نو هغه تاسو ته خلکو ته په اساني سره کولی شي تاسو د یوټیوب په پرده باندې راشي. او بعضې ملګري وایي چې زموږ کومې ویډیوګانې چې یوټیوب ته اپلوډ کړو او هغه هغې نه وروسته بلکل زموږ د یوټیوب په پرده باندې نه راځي. نو یوازینی هغې دا ده مشکل یا پرابلم چې هغه تاسو په خپل یوټیوب کې د SEO سیټینګ نه یې کړی، تاسو هلته کیورډز نه یې ورکړي د خپل چینل په باره کې. تاسو لکه خپل چینل چې کوم دی په هغه باندې تاسو هلته کیورډ نه یې ورکړي نو په هغه باندې تاسو نشئ کولی چې تاسو ویډیوګانې په یوټیوب باندې راسي. نو دوستانو لکه فرض مثال بعضې دوستان وایي چې لکه ډېر داسې کېږي چې تاسو مثال خبرې د خپل یوټیوب چینل دلته تاسو ټایپ کوئ حتی هغه د یوټیوب کې چې تاسو لکه دلته اوس ما چې لیکلی د پښتو آنلاین پیج یعنې تاسو چې دغه لیکم یعنې هغلته تاسو یوټیوب چینل په دې باندې بیا نه چې لکه تاسو مکمل هم هلته سرچ کړی وي یعنې تاسو د چینل چې کوم نوم دی هغه تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ په هغه د پاسه بیا تاسو یوټیوب چینل چې دی هغه د یوټیوب په پرده باندې نه راځي. نو د دې لپاره دوستانو تاسو ته ټول نه مهم شی چې دی هغه تاسو د SEO سیټینګ دی او کیورډز تاسو کیورډز ورکړئ. نو په هغه سره به دوستانو بیا تاسو په 24 غنټو کې یا په 2 ورځو کې تقریبا تاسو چینل کې چې کوم ویډیوګانې دي هغه هم د پردې په مخه راځي. او بل دا چې تاسو خپل یوټیوب چینل د سرچ کې تاسو یوټیوب چینل به هم راځي. لکه زه اوس دلته راځم د پښتو آنلاین پیج باندې دلته دغه ورکوم زه اوس ما دې باندې کلیک وکړو. دا د ګوره ما چې کوم چینل دی هغه دغه د واوښتل ټول نه مخکې پښتو آنلاین پیج. اوس دلته صحیح دی نو ورپسې بل چینل ده پښتو آنلاین پیج نه نوې ویډیوګانې لیکي. نو دوستانو راځئ داسې ډول لکه تاسو غواړئ تاسو په یوټیوب چینل کې دا نه راځي یعنې تاسو په یوټیوب چینل کې چې کوم دی تاسو خپل نوم سرچ کړئ به سر د هغه بیا تاسو د یوټیوب چینل چې کوم دی خپل نوم نه راځي. نو د دې لپاره به دوستانو تاسو خپل یوټیوب کې به د دې سیټینګ کوئ هغې نه وروسته به انشاءالله چې تاسو ویډیوګانې یا ستاسو کوم چینل چې دی هغه به خلکو ته په یوټیوب باندې یعنې په اسانۍ سره راځي. نو دوستانو ویډیو ډېره اوږدېږي زه شروع کوو چې څنګه کولی شو په خپل یوټیوب کې د SEO یا کیورډز سیټینګ څنګه وکړو او څنګه هغه هلته منظم کړو او سیو کړو هغې نه وروسته زموږ یوټیوب په اسانۍ سره په سرچ بار کې راسي. نو دوستانو تاسو به ټول مخکې خپل یوټیوب چینل راخلاص کړئ یعنې دلته تاسو ته ما په نورو ویډیوګانو کې هم ویلي چې تاسو کولی تاسو لوګو یا عکس وي دې
پیژنې تاسو کولای شئ خپل یوټیوب چینل خلاص تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به راسئ تاسو په یور چینل باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په یور چینل باندې کلیک وکړئ دوستانو ته به راسئ کسټمایز چینل باندې به کلیک وکړئ دا تاسو د یوټیوب کوم هوم پیج لکه مخکې ویډیوګانو کې مې هم یادونه کړې ده نو دوستانو تاسو به کسټمایز چینل باندې چې کله کلیک وکړو په خاصه دوستانو یو شی باید ووایم چې چې اوس ما په دې چینل کې تقریبا 15 ورځې کېږي زه خو چې دا چینل ما جوړ کړی اوس په ما یو ویډیو کې اپلوډ کړ د ګوره یو تقریبا نو یو نفر دې کې هغه نه لري چې دا ویډیو کتلې وي کنه یو ځل لرم ځکه چې یو ځینې مشکل دا ده چې دلته ما دې کې د ایسیو سیټینګ نه ده کړی کیورډز مې نه دي ورکړي نو په هغه باندې ځکه د ما ویډیوګانې چې کومه ده په یوټیوب کې جای په جای فاتو ده یعنې خلکو نه ده لیدلې نو اوس غواړم چې تاسو غواړئ یا زه وغواړم چې زه د خلکو ووینم خلکو ته مخ ته ورشي نو د دې لپاره به باید موږ تاسو باید سل په سله کې ایسیو سیټینګ کوو نو راځو دوستان دلته په کسټمایز چینل باندې کلیک کوو کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستان دلته موږ تاسو ته یو بله فردر خلاصېږي تاسو نه کله چې موږ ته دلته بله فردر خلاص شو هغې نه وروسته به دوستان موږ دلته راسو تاسو یې په دې سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړئ دوستانو ته به تاسو راسئ چینل ته به راسئ چینل باندې به کلیک وکړئ دوستانو ته تاسو ته آپشن راځي چې بیسیکل ته مخکې تاسو به کنټري دلته ورته انتخاب کړئ ځکه د افغانستان نشم انتخابولی افغانستان ته نټ اویلیبل دی د افغانستان هلته کې فعاله دلته زه ورته یونایټډ سټیټس امریکا انتخابوم تاسو چې ورته هر دولت انتخابوي تاسو انتخابولی شئ نو دوستانو راځم دا ټول نه اخر کې نو زه ورته یونایټډ سټیټس ورته انتخابوم کله چې تاسو دلته یونایټډ سټیټس انتخاب کړئ نو څنګه نو تاسو دا کیورډ ته کیورډ کوم تاسو دوستانو هغه شی لیکئ چې کوم تاسو چینل نوم کې وي لکه ما تاسو خان میډیا لیکلی دی چینل نوم چې خان میډیا په نوم باندې دوستانو تاسو دلته خان میډیا ورکړئ یعنې تاسو کولی شئ دلته نور کیورډز هم ورکړئ نو زه راځم دلته خان میډیا ورکوم خان میډیا صحیح ده مثال خانم ورکولی شم خانم ورکولی شئ او تقریبا زه راځم به میډیا ورته لیکم تاسو کولی شئ تر لس دولسو پر کیورډز ورکړئ هم کار کوي خو خبردار ده چې تاسو ډېر کیورډز ورکړئ ځکه چې تاسو کومه ویډیو ده هغه خیر خلکو ته تاسو چینل چې د تاسو چینل ویډیوګانې چې دي هغه خلکو ته ویل شي نو